سلامونه نکلي احترامات مو درنو او قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې پر دې خبرې کوو چې څنګه موږ د وینډو 10 پاسورډ چینج کړو، یعنې اوسنی پاسورډ موږ خوښ نه دی بل پاسورډ ورکوو. نو راځو کنټرول پینل ته د سرچ بار له لارې دلته ورته لیکو کنټرول پینل. کله چې کنټرول پینل مو خلاصو دلته په یوزر اکاونټ باندې کلیک کوو. خو که دغه کمنډونه تاسو ته غټ معلومات یعنی دا ډول تاسو کولی شئ له دې ځایه چینج کړئ. نو راځم دلته په یوزر اکاونټ باندې کلیک کوو. کله چې دلته کلیک وکړو منیج اکاونټ باندې بیا کلیک کوو منیج انادر اکاونټ باندې. نو دلته راځو بیا لوکل اډمنسټریټر باندې کلیک کوو. دلته بیا چینج د پاسورډ دلته کلیک کوو. راځو دلته خانه کوو، یعنی درې لومړی خانې چې دي کرنٹ پاسورډ لیکو لومړی کې، دویمه کې نوی پاسورډ، دریمه کې تایید لیکو او وروستۍ څلورمه خانه کې موږ نه پاسورډ هینټ غواړي چې کله موږ د پاسورډ هیر شي بیا په یو وخت موږ کارول شو. نو دلته چینج پاسورډ باندې کلیک کوو، زموږ پاسورډ څه شو چینج شو. نو هیله ده تاسو پوه شوي او مطلب مو تر اخیستی. که ویډیو مو خوښه شوه لایک کړئ ویډیو او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. همداشان ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بیا د خدای په امان.